السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرته یو محترم شتنه کړې ده چې داسې ځای وي چې پر سړي باندې غسل اوښتی وي، نو بیا غسل نشي کولی، د غسل ځای نه وي، نو د لمانځه وخت راسي، نو د خلکو سره په لمانځه باندې ودرېږي، په جنابت باندې دا لمونځ وکړي، دا سړی کافر کېږي که نه کافر کېږي؟ محترمه دوه صورته دي. فقهای کرام وایي که سړي بې اودسه لمونځ وکړي دا ګناهګاره دی، لمونځ یې نه دی صحیح، راګرځي بیا. که د ریا په خاطر باندې وکړي چې مثلا خلکو ته دا په ذهن ورکړله چې زه خو نه دا داسې ښه لمونځ کوم، نو په دې صورت کې کافر کېږي. او که د حیا په وجه باندې لمونځ وکړي، مثلا شرمېدی غسل یې نه سوی کولی له خلکو سره، نو په دغه صورت کې نه کافر کېږي، نو بیا به هغه لمونځ اعاده کوي، ځکه بې اودسه لمونځ نه دی صحیح. نو چې نه صحیح غاړې هم نه په خلاصېږي. شرح د فقه الاکبر صفحه 468. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.